د نړۍ هغه 15 هیوادونه چې تر ټولو قوي اقتصاد لري. په لومړي نمبر دی امریکا. امریکا ځکه قوي اقتصاد لري چې د نړۍ تر ټولو مشهور شرکتونه لکه اپل، ګوګل او مایکروسافټ په امریکا کې دي. بانکونه او پانګه اچونه یې پیاوړتیا ده، له ټولې نړۍ سره تجارت کوي. یعنی امریکا پیسې یوازې له خپل هیواد نه بلکې له ټولې نړۍ راټولوي. په دوهم نمبر دی چین. چین د نړۍ فابریکه بلل کیږي ځکه ارزانه توکي تولیدوي، میلیونونه کارګر لري او هر هیواد ته صادرات کوي. یعنی چین ډیر شیان جوړوي او په لږه ګټه یې خرڅوي، خو شمیر یې زیات وي. په دریم نمبر دی جاپان. که څه هم کوچنی هیواد دی خو اقتصاد یې ډیر قوي دی ځکه ډیر لوړ کیفیت لرونکي شیان جوړوي. ټکنالوژي کې مخکې دی او خلک یې سخت کار کوي. یعنی جاپان لږ تولید کوي خو په لوړ قیمت یې پلوري. څلورم نمبر جرمني. جرمني د صنعت هیواد دی، درنې فابریکې لري، ماشینونه او موټر جوړوي، خپل تولیدات نړۍ ته صادروي. یعنی جرمني د صنعت له لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي. په پنځم نمبر دی هند. هند ځکه قوي اقتصاد لري چې ډیر خلک لري او سافټویر کې پرمختګ لري، کرنه یې پراخه ده. یعنی هند د خلکو له کار څخه اقتصاد جوړ کړی. د نړۍ هغه 15 هیوادونه چې تر ټولو قوي اقتصاد لري. په لومړي نمبر دی امریکا. امریکا ځکه قوي اقتصاد لري چې د نړۍ تر ټولو مشهور شرکتونه لکه اپل، ګوګل او مایکروسافټ په امریکا کې دي. بانکونه او پانګه اچونه یې پیاوړتیا ده، له ټولې نړۍ سره تجارت کوي. یعنی امریکا پیسې یوازې له خپل هیواد نه بلکې له ټولې نړۍ راټولوي. په دوهم نمبر دی چین. چین د نړۍ فابریکه بلل کیږي ځکه ارزانه توکي تولیدوي، میلیونونه کارګر لري او هر هیواد ته صادرات کوي. یعنی چین ډیر شیان جوړوي او په لږه ګټه یې خرڅوي، خو شمیر یې زیات وي. په دریم نمبر دی جاپان. که څه هم کوچنی هیواد دی خو اقتصاد یې ډیر قوي دی ځکه ډیر لوړ کیفیت لرونکي شیان جوړوي. ټکنالوژي کې مخکې دی او خلک یې سخت کار کوي. یعنی جاپان لږ تولید کوي خو په لوړ قیمت یې پلوري. څلورم نمبر جرمني. جرمني د صنعت هیواد دی، درنې فابریکې لري، ماشینونه او موټر جوړوي، خپل تولیدات نړۍ ته صادروي. یعنی جرمني د صنعت له لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي. په پنځم نمبر دی هند. هند ځکه قوي اقتصاد لري چې ډیر خلک لري او سافټویر کې پرمختګ لري، کرنه یې پراخه ده. یعنی هند د خلکو له کار څخه اقتصاد جوړ کړی.